خلکو معنا بدل کړه. یره جی تلاوت دیته وای بوډا سړی او د سکی سار راشي جمعات کې ناس وی اعوذ بالله من الشیطان یره تاسو بارے می تلاوت کړه. تلاوت نه منه شاکر سوکو منه شاکر بلاو سچ لکھاو قرآن نے انکار کر حدیث نے انکار کر پیغمبر اسلام نے معراج نے انکار کرو فرشتوں نے انکار کرو ولی کہو بے نسبت ہو اللہ دې مونږ بے نسبت نه کی علماء د مشایخ سره تعلق جوړ کړي علم ظاهری کرامت نه دی سوچ باطنی فیض سره عقیده وی چې رسول الله صلوات و سلام د الله د طرف نه مونږ ته فقط قرآن را رسولې دی او د الله توحید او وحدانیت مونږ ته بیان کړي. نور یو عام شخص دی د قرآن د تفسیر سره دغه کار نشته یا دغه شخصي رای او نظر او شخصي احادیث او خبرې دا په مونږ باندې د دې عملی کول په مونږ باندې لازم نه دي. نو دا سړی د ایمان نه خارج دی او د دې ایمان چې دی دا کل عدم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقط خبر رسان نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پوسټ رسان یا د ډاکی غونې حیثیت نه لري او هیڅ پیغمبر، بلکې په پیغمبر باندې مستقل ایمان لرل دا د ایمان جز دی. په امنت بالله کې چې کوم شی نه دی نو ورسولهم راغلی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان لرل، لکه په الله باندې د وحدانیت ایمان لرل چې واحد لا شریک دی، په ذات او صفاتو کې هیڅ څوک شریک نه لري. دارنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نور پیغمبران د الله استازي دي او د هغوی خپلې خبرې منل په موږ باندې واجب. نو زمونږ مولیان وایي چې دا ذکر چې دی بالکل د خدای خزانه ده. یاره جی ذکر فکر کوي او ذکر فکر اوس خلکو دا پراپیګنډه شروع کړې دا مفتی صاحب ذکر نه مانی. هلکه ذکر ته نه مانی، ذکر سبحان الله ته نه وایي، ذکر الحمدلله ته نه وایي، ذکر الله اکبر ته نه وایي، ذکر راشه زده کا. قرآن کریم وایي سورہ ہجر کے نہم نمبر آیت تے کلیم چھے گورے بیائے وہ گورے سورت ہجر انم نمبر آیت اگئی کہ اللہ فرمائی انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون یقین